په دا ویډیو کې به تاسو ته د واتس اپ د نیو اپډیټ په اړه کې معلومات درکوم چې دا اپډیټ دا اپشن اوس تازه په واتس اپ کې راغلی دی. تاسو به صرف خپل واتس اپ اپډیټ کړئ نو دا اپشن به تاسو په واتس اپ کې هم راسي. نو دوستانو زه تاسو په واتس اپ کې دا نوې اپشن درکوم چې دا کوم اپشن په واتس اپ کې راغلی دا او تاسو کومه فائدہ ځنې اخیستلی شئ. نو دې لپاره به تاسو اول خپل واتس اپ له پلی سٹور څخه اپډیټ کړئ. کله چې تاسو خپل واتس اپ له پلی سٹور څخه اپډیټ کړئ بیا سمپل تاسو خپل موبایل کې واتس اپ خلاص کړئ. کله چې تاسو خپل موبایل کې واتس اپ خلاص کړئ دا کوم چې درې ډاټ اپشن د درې ډاټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. یا اخري اپشن د سټینګز په د سټینګز اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو د سټینګ اپشن باندې کلیک وکړئ ګور په دې کې دویم اپشن راغلی دی د ایویچار په نامه. نو په دغه ایویچار اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو دغه ایویچار اپشن باندې کلیک وکړئ دلته تاسو خپل ایویچار جوړولای شئ یعنی ایموجی جوړولای شئ. دا ایموجی بیا تاسو په پروفایل پکچر باندې لګولای شئ او په واتس اپ کې بیا چات ورلیکلی شئ. نو دا به تاسو څنګه جوړوئ لاندې ګوره کریټ یور ایویچار اپشن د کریټ یور ایویچار اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په کریټ یور ایویچار اپشن باندې کلیک وکړئ لاندې بیا په گیټ سٹارټډ بٹن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په گیټ سٹارټډ بٹن باندې کلیک وکړئ دلته ګوره چوز ا سکین ټون فار یور ایویچار. دلته وایي تاسو سکین کلر وخیاس یعنی تاسو ایویچار په کوم رنګ کې جوړوئ په تور کلر کې جوړوئ کې په سپین کلر. زه په سپین کلر کې جوړوم لاندې نیکسټ بٹن په نیکسټ بٹن باندې کلیک وکړئ. ګوره دا ایویچار مطلب راغلی. دلته ګوره بیا دا هیر سټایل دلته سمپل تاسو هیر سټایل وخیاس یعنی دغه کس ته تاسو څنګه وختان ورکوي ارکم وختان سم ورکول ارکم ډیزاین سم ورکوي هغه سمپل دلته تاسو سلیکټ کړئ. اوس مثال زه دا په دغه ډیزاین کې جوړوم. بیا په دې ګوره بل اپشن د دې کلم تاسو کلیک وکړئ آوټفټ. دلته تاسو کپڑے ورکولای شئ یعنی څنګه کپڑے دی اغوستي هغه ډیزاین دلته تاسو ورکولای شئ. دال ما دا ورکوي. ګور بیا په دې کلم سره بل اپشن د آی شیپ په دغه آی شیپس کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو د سترګو ډیزاین بدلولای شئ. ارکم ډیزاین سم ورکوي په هغه ډیزاین باندې کلیک وکړئ هغه ډیزاین ودرېږي. بیا په دې کې بل اپشن د موږ سره آی بروز دلته تاسو د آی بروز ډیزاین بدلولای شئ. په دې کې بل اپشن د نوز دلته تاسو د نوز ډیزاین بدلولای شئ یعنی د پازي پنده پازي دی نری پازي دی هغه بدلولای شئ. موت کله تاسو کلیک وکړئ دلته بیا تاسو د خلی ډیزاین بدلولای شئ یعنی څنګه خلی دی هغه ډیزاین تاسو کولای شئ. پیس شیپس کله تاسو کلیک وکړئ دلته بیا تاسو د مخ شیپ بدلولای شئ یعنی مخ د پند وی نری دی وی هغه ډیزاین تاسو کولای شئ. بیا په دې کې فیشل هیرز کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو بریتون ورکولای شئ هیر ورکولای شئ ارکم سي جوړول هغه باندې سمپل تاسو کلیک وکړئ ګوره په هغه باندې به جوړ شي. په دې کې بل اپشن د ایر پیرسینګز کله تاسو کلیک وکړئ دلته بیا تاسو په غوږ باندې ورشئ ورته راځړولی شئ. آی ویرز کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو عینک کې ورلګولی شئ. نو هرکم عینک سم ورلګولی سمپل په هغه باندې تاسو کلیک وکړئ هغه پودري. بیا په دې کې هډ ویرز کله تاسو کلیک وکړئ سر باندې خولي ور په سر کولی شئ. نو خالي په هغه ډیزاین باندې تاسو کلیک وکړئ په هغه ډیزاین کې به هغه خولي د تور په سر شي یعنی دلته تاسو دا ټول چینجینګ کولی شئ. نو اوس که چیرته تاسو غواړئ دغه سیو کړئ پورته ډن بټن دغه ډن بټن باندې تاسو کلیک وکړئ لاندې سیو چینجز بټن دغه سیو چینجز بټن باندې تاسو کلیک وکړئ لاندې نیکسټ بټن دغه نیکسټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. دا ایویټر ګور موږ جوړ کړو. اوس کله تاسو بیرته په دغه ایویټر اپشن باندې کلیک کوئ دغه اپشن اتوماتیک تاسو ته راځي. دلته ګور وای کریټ پروفایل فوټو لاندې په دې کې دویم اپشن په دې کلم تاسو کلیک وکړئ. دلته اوس تاسو دغه خپل د واتس اپ په پروفایل پکچر باندې هم درولای شئ او چاته از ایموجی مو لګولای شئ. ګور په دې ډیزاین کې په دې ډیزاین کې په دې ډیزاین کې په هر ډیزاین کې په پروفایل پکچر باندې دروي په هغه ډیزاین کې ګور تاسو په پروفایل پکچر باندې درولای شئ. نو زه په پروفایل پکچر نه دروم او کوم چیر وسو چاته په ایموجی کې ورلګای نو کله ګور دلته تاسو په واتس اپ کې دلته د ایموجی وښنه نشان راځي. ګور بیرته شاته راځم دا ایموجی د ایموجی کلم تاسو کلیک وکړئ. دلته ګور بیا اخري اپشن دغه اپشن کله تاسو کلیک وکړئ او کوم ایموجی دوستانو ته تاسو جوړ کړی وي ور هغه دلته لمون سره جوړه سوله دغه اوس تاسو چاته په واتس اپ کې هم ورلګلای شئ. نو ګور دوستانو تاسو کتلای شئ دا ایویټر موږ جوړ کړی. نو دوستانو که چیرې دغه تاسو په واتس اپ کې نه وی راغلی تاسو خپل واتس اپ له پلی سٹور څخه اپډیټ کړئ نو دغه ایویټر اپشن به تاسو ته راسي. بیا دغه ایویټر اپشن په ذریعه سره تاسو دغه رقم ایویټر جوړولای شئ. هر رقم ډیزاین کې سم خو په هغه ډیزاین کې جوړولای شئ. نو دوستانو کوم چیرې دغه اپډیټ خوښ شوی وي دغه اپشن مې خوښ شوی وي نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ. نو ملوي کوم خسته ویډیوګانې کې په دواګان کې میاد ساتئ. د خدای په امان.